سلامونه ګرانو هیوادوالو. بدبختانه بد خبر مې واورېد او هغه دا ده چې په هلمند کې د کرکټ لوبغالی نړول سوی ده او د نړولو چارې ډېرې په چټکتوب سره مخته روان دي او چټکۍ سره مخته روانې دي. یوه خبره دا ده چې دلته که چیرې موږ تاسې وغواړو چې د ورزشونو لوبغاړي د مختلفو ورزشونو یوازې کرکټ مهم نه ده، دا لوبغالی که موږ نړوو د دې معنا دا ده چې زموږ ځوانان به یا په چرسو روږدي کېږي یا به په مخدره موادو روږدي کېږي یا به په سګریټو روږدي کېږي یا به په ټابلیټکا او په نورو شیانو روږدي کېږي او له ورزش سره به د خدای پاماني کوي. ورزش د موږ تاسې ځوانان تر ډېره پورې له ناوړو کړنو راګرځولي دي، هغه ورزشي اخلاق یې خپل کړي دي. په ټولنه کې د یو سالم انسان په ژوند باندې د سالم انسان په حیث باندې خپل ژوند ته ادامه ورکړې ده او د موږ تاسې په ټولنه کې همدغه ورزش په ځانګړي ډول کرکټ، والیبال او ځینې نور ورزشونه دا د دې باعث ګرځېدلي دي چې ټولنه مو یو څه چې سالمه پاتې سوې ده. د کرکټ رول موږ تاسې پکې نسو هېرولی او د دې څخه موږ تاسې مخ نسو اړولی او له حقیقته سترګې نسو پټولی. دلته اوس چې د اوسني واکمنان راجګ سوي دي او د کرکټ لوبغالی ړنګوي، د دې څومره تاوانونه دي. یوازې دا نه ده چې زموږ ځوانان به له ورزش څخه مخ واړوي او نورو شیونو ته به لکه مخدره مواد او دا لنډغري او لوفري او بدماشي او جنګونه او په ټولنه کې ډېر نور فسادونه چې هغوی ته به مخه کوي. او بل لوی تاوان دا ده چې د ICC لخوا څخه هغه پیسې چې زموږ کرکټ بورډ ته ورکړل سوي وي، کرکټ بورډ په دې باندې په میلیونونو ډالر مصرف کړي دي. آیا تاسې فکر نه کوئ چې د ICC لخوا به زموږ له کرکټ بورډ سره د دې حساب کتاب کیږي او ICC به دا پوښتنه ترې کوي چې تاسې په داسې ځای کې ولې په میدان یا لوبغالي باندې سرمایه ګزاري کړې ده یا پانګونه مو پرې کړې ده چې هغه اوس ستاسې د حکومت لخوا څخه یا ستاسې د حاکمانو لخوا څخه ړنګېږي او د ICC دا پیسې ضایع کېږي. یعنې دلته دې ته د فساد په سترګه کتل کېدلی سي، دې ته د اختلاس په سترګه کتل کېدلی سي، دې ته د پیسو د ضایع کولو په حیث په سترګه کتل کېدلی سي او زموږ تاسې کرکټ بورډ خدای مکړه کېدی سي د ICC له ډېرو زیاتو بندیزونو سره مخ سي. زما وړاندیز د اوسنیو حاکمانو ته دا ده چې هلمند ډېره پراخه ځمکه لري، زابل ډېره پراخه ځمکه لري، نیمروز او قندهار او ارزګان دا ډېرې پراخې ځمکې لري. زه باور لرم که چیرې تاسې غواړئ چې مدرسه جوړه کړئ، د عیدګاه جومات جوړ کړئ، نور دیني مرکزونه تاسې غواړئ چې جوړ کړئ په هلمند کې. په هلمند کې ډېرې نورې زیاتې ځمکې دي. تاسې ولې هلته دا کار نه کوئ؟ ولې تاسې غواړئ چې دلته تاسې دغه لوبغالی ړنګ کړئ، هم د کرکټ د مینوالو زړونه مات کړئ او هم تاسې په عین وخت کې د افغانستان کرکټ بورډ او د افغانستان ملي لوبغاړو ته په نړیواله کچه تاوان ورسوئ. آیا موږ تاسې غواړو، په واقعي ډول موږ تاسې غواړو چې د افغانستان دغه ډول یو تصویر نړیوالو ته وړاندې کړو او که موږ تاسې غواړو چې نړیوالو ته د افغانستان یو مهذب تصویر وړاندې کړو چې زموږ د جومات ځای جلا معلوم ده، د مدرسې او د ښوونځي او د پوهنتون ځای مو جلا معلوم ده، د لوبغالي ځای مو جلا معلوم ده او موږ ته هر څه ارزښت لري. که موږ تاسې غواړو په نړۍ کې نیک نوم ولرو او په نړۍ کې هم د سیاست، هم د ورزش، هم د دین له اړخه پرمختګ وکړو او تر ټولو پرمختللي خلک واوسېږو، نو زه فکر کوم چې دا کارونه موږ تاسې باید بس کړو. زما وړاندیز بیا هم دا ده، اوس هم سر وخت ده، لا ډېر ناوخته نه ده، د دغه لوبغالي له ړنګولو څخه لاس واخلئ او پرېږدئ چې دا لوبغالی همدلته واوسېږي. د عیدګاه جومات یا د مدرسې لپاره یا د نورو دیني مراکزو لپاره لطفا یو بل ځای وټاکئ. د یو افغان په حیث در څخه هیله کوم چې دا کار وکړئ تاسې، او که دا کار نه کوئ دا د افغانستان په بدنامۍ تمامیږي. دا د افغانستان د ځوانانو په ځانګړي ډول د هلمند د ځوانانو په هغه راتلونکي په تباهي باندې تمامیږي. په تباهي په دې معنا چې همغه ځوانان چې په ورزش کې په ځانګړي ډول په کرکټ باندې بوخت وو، دوی به له دې وروسته راجګېږي، یا به سګریټ څکوي، یا به چرس څکوي، یا به نسوار کوي، یا به ټابلیټکا او نور مخدري مواد استعمالوي او د دوی هغه ځواني به هم تباه سي، ژوند به هم تباه سي، کورنیو ته به هم څه ګټه نه رسېږي. هغه تر ټولو مهمه خبره چې هغه دا ده چې هغه خپل اصلي صحت به له لاسه ورکړي. دوی به له ډېرو روغتیایي ستونزو سره لاس و ګرېوان سي. نو په دې کې هغه ټول خلک شریکان کېږي چې هغوی د دې لوبغالي د نړولو امر ورکړی یا د دې لوبغاړي په نړولو کې لاس درلوده او دغه تاوان یې افغانستان ته رسولی. هیله مې دا ده چې دا موضوع جدي ونیولی سي او د لوبغالو له ړنګولو څخه لاس واخلئ. د لوبغالي په ړنګولو کې موږ تاسې افغانستان ته هیڅ ډول ګټه نه کوو، برعکس تاوانونه یې ډېر زیات دي.
هیله مې دا ده چې دا خبره واورېدلی سي لکه څنګه چې موږ تل د وطن لپاره د ولس لپاره رغنده وړاندیزونه کړي دي، نیوکې مو هم کړي دي، رغنده نیوکې مو کړي دي، د وطن په خیر یې بولو، د افغان ولس په خیر یې بولو. له همدې خاطره غاړې شکو، ستونی مو شکېږي درته په چیغو سره دغه وړاندیزونه له تاسو سره شریکوو او دغه خپل کوم احساس چې د خپل ولس او د وطن لپاره یې لرو د همدغه ویډیو له لارې د همدې کمرې له لارې تر تاسې در رسوو تر څو تاسې پرې عمل وکړئ. هیله ده چې دا غږ واورئ، بدرګه یې کړئ. د ټولو دوستانو او اورېدونکو څخه مې هیله دا ده چې دا ډول غږونه بدرګه کړئ، تر نورې ورسوئ تر څو مسؤل چارواکي دې ډول ملي مسایلو ته متوجه اوسیږي او د لوبغالو له ړنګولو څخه مخنیوی وسي. ډېره مننه، په الله تعالی مو سپارم. د خدای په امان.